رښتیا خبره کوم دا واکدار قاتل دی زما پرېږده سړیه چې سبا زما وجنه کېږي او داسې سړی یم چې له هر سړي نفرت کوم داسې سړی یم چې له هر سړي نفرت کوم داسې سړی یم چې مونږ مې په لمنه کېږي مننه مننه داسې سړی یم چې له هر سړي نفرت کوم داسې سړی یم چې لمونځ مې په لمنه کېږي او پاس په هوا مارغانو شور جوړ کړی چغې وخي پس په هوا مارغانو شور جوړ کړی چغې وخي ویزاره بیا به غوښې الوځي چاودنه کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو د کیمرامین اسدالله اجران سره زه یم عربستان مومن ستاسو په خدمت کې حاضر. سلامونه مې قبول کړئ. څنګه چې تاسو پته اسفندیار وزار په سعودي کې ډېر وخت تېر کړو راغلی 50 ورځې چوټۍ باندې یو پروګرام ورسره کړی و موږ باندې خو ډېر حق جوړېدو خو دا یو پروګرام ورسره بل کړو ځکه چې دی په 14 تاریخ باندې بیا روان دی نو 50 ورځې چوټۍ هېڅ هم نه وي چې درې څلور کاله پس سړی راشي خپل وطن ته نو پروګرام ورسره کوو موږ وایو چې دا پروګرام د دوی موږ سره یادګار پاتې شي او موږ سره په دې کیمره کې خوندي پاتې شي. وزار صاحب سلامونه نیکې هیلې پرځونې احترامات قبول کړئ او ناظرینو دپاره د څه خوښ کړي ځکه چې پروګرام خلکو ډېر زیات خوښ کړی دی کتلی دی او تاسو به په خپل هم کمنټس کتلي نو تاسو څه ویل غواړئ؟ وعلیکم سلام. د ټول نه مخکې ستاسو او ستاسو د ټیم اسدالله هجران داسې وغیره د ټولو ډېره شکریا ادا کوم ځکه چې دا کاوشونه دا محنت دا به انشاءالله رنګ راوړي او د دې سیمې نه به ښه شاعران زیږوي زلمي انشاءالله دا ستاسو کوشش دی یو هڅه ده نو ستاسو بیا هم یو ځل ډېره شکریا ادا کوم چې موږ سره په دویم ځل باندې کېناستی او څه ماتې ګوډې پکې خپلې ووایي. نو د غزل نه مخکې یو دوه شعره وایم چې نه جنگ پرست یم او نه زړه کې تضاد ساتمه نه جنگ پرست یم او نه زړه کې تضاد ساتمه ژوندی په امن یم په مینه ځان آباد ساتمه او تاسو تکړه شئ د دې نورې نړۍ فکر کوئ زه به د خپل پښتونو لس شهیدان یاد ساتمه مننه تاسو تکړه شئ د دې نورې نړۍ فکر کوئ زه به د خپل پښتون لس شهیدان یاد ساتمه. او غزل دی چې هم به له تا هم به له ما هم به له ده نه کېږي هم به له تا هم به له ما هم به له ده نه کېږي او د هر قاتل د هر مظلوم نه به پوښتنه کېږي مننه او هم به په تا هم به په ما هم به په ده سخته وي هم به په تا هم به په ما هم به په ده سخته وي چې مو د ژوند د کتابونو مخکتنه کېږي مننه هم به په تا هم به په ما هم به په ده سخته وي چې مو د ژوند د کتابونو مخکتنه کېږي او رښتیا خبره کوم دا واکدار قاتل دی زما رښتیا خبره کوم دا واکدار قاتل دی زما پرېږده سړیه چې سبا زما وجنه کېږي مننه رښتیا خبره کوم دا واکدار قاتل دی زما پرېږده سړیه چې سبا زما وجنه کېږي او داسې سړی یم چې له هر سړي نفرت کوم داسې سړی یم چې له هر سړي نفرت کوم داسې سړی یم چې مونږ مې په لمنه کېږي مننه مننه داسې سړی یم چې له هر سړي نفرت کوم داسې سړی یم چې لمونځ مې په لمنه کېږي او پاس په هوا مارغانو شور جوړ کړی چغې وخي پاس په هوا مارغانو شور جوړ کړی چغې وخي ویزاره بیا به غوښې الوځي چاودنه کېږي مننه مننه مارغانو شور جوړ کړی چغې وخي ویزاره بیا به غوښې الوځي چاودنه کېږي. او مننه او بل غزل دی چې راځئ انسانیت وکړو د جنگ نه وکړو کرکه راځئ انسانیت وکړو د جنگ نه وکړو کرکه راځئ چې پسرلی دامن راولو په ځمکه مننه او دا څوک چې د بمونو کاروبار کوي دې ښار کې په کار ده چې د داسې خلکو وشي مخنیوکه مننه دا څوک چې د بمونو کاروبار کوي دې ښار کې په کار ده چې د داسې خلکو وشي مخنیوکه هم نن به دې په خپلو وږو هم نن به دې د خپلو وږو لرې کړم قسم دی هم نن به دې د خپلو وږو لرې کړم قسم دی هم نن به دې ټوټې 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 کړم ټوپکه مننه هم نن به دې د خپلو وږو لرې کړم قسم دی هم نن به دې ټوټې 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 کړم ټوپکه او دا یو بېوسه سوال زما هم منه خالقه دا ټول پښتانه یو که د کابل نه تر ډکه مننه مننه دا یو بېوسه سوال زما هم منه خالقه دا ټول پښتانه یو که د کابل نه تر ټکه او ویزاره زه به هېڅکله بادرنګ نشم ځکه په ما پسې چې دغسې دعا کوي ادکه مننه 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 ویزاره زه به هېڅکله بادرنګ نشم ځکه په ما پسې چې دغسې دعا کوي ادکه. او بل غزل دی چې د هغې نه مخکې یو مقطع ویمه چې
مخته خو یې شوه خو زه شعر به غزل به وایي زه چې زما نه کېږي قسمته په قلاره کښېنه چې زما نه کېږي قسمته په قلاره کښېنه د دې نیمګړې محبته په قلاره کښېنه مننه او زړه چې مین نشي په داسې کبرجنو خلکو زړه چې مین نشي په داسې کبرجنو خلکو چې غورځوي دي بیا په ښکته په قلاره کښېنه مننه زړه چې مین نشي په داسې کبرجنو خلکو چې غورځوي دي بیا په ښکته په قلاره کښېنو ژونده دا چرته دې په منډه منډه راوستمه ژونده دا چرته دې په منډه منډه راوستمه لږ خو مې پرېږده څو ساعته په قلاره کښېنه او زړه راله مچوه نور دومره د زړه زور مې نشته زړه راله مچوه نور دومره د زړه زور مې نشته چرته مې مه بوزه غربته په قلاره کښېنه مننه زړه راله مچوه نور دومره د زړه زور مې نشته چرته مې مه بوزه غربته په قلاره کښېنه او زما د خوار ژوندون پوښتنه له ما څه لکوي زما د خوار ژوندون پوښتنه له ما څه لکوي درته به شمه ملامته په قلاره کښېنه مننه او ویزاره ستا محبت ما له کوم خواږه راکړي هېڅ دې پوهېږم نه په پته په قلاره کښېنه او دغه ټپویزه په اخره کې خپلو ملګرو ته عبادالله دی افسر دی سید خان دی داسې نور بلا ټولو مسافرو ته ډالۍ چې رنګ دې تک تور ختلی یاره رنګ دې تک تور ختلی یاره تودو غرمو سېزلی یاره ژوند مې په تا بایللی یاره او مسافرو خوړلی یاره کور ته راځه رزق به خدای را رسوي نه ډېره مننه خوشحاله وم خاطر بابا دوه درې شعره دي که رایاد شولو نو اسدالله جران ته خواست دی که فولاد شو بیا به دې کټ کې وایي نور په زړه مې نه ځایېږي چې څه وایم نور په زړه مې نه ځایېږي چې څه وایم رانه بیا مه راورېږي چې څه وایم چې څه نه وایم هم را پورې لګي چې څه نه وایم هم را پورې لګي او په دې هم راته کارېږي چې څه وایم او د هر چا په لورې ځمه داسې وخت دی د هر چا په لورې ځمه داسې وخت دی بیا مې وخت کله تېرېږي چې څه وایم وایي ډېره ښه په تا پوهېږم خاطره ډېره ښه په تا پوهېږم خاطره خو په سترګې مې شرمېږي چې څه وایم ویزار صاحب هم واورېدو دعا کې یاد ساتئ بیا به په 14 تاریخ باندې ځي سعودي عرب ته دا زموږ پروګرامونه دي انشاءالله العزیز تاسو به ټولو خوښېږي د کیمرامین اسدالله اجران سره عربستان مومن له تاسو نه غواړي اجازت چې چېرته یاستئ ژوند په خیر الله پامان